تاسو به د ټیکمو اپلیکیشن نه خپل پاکستانی نمبر ته ایزولوټ څنګه کوئ. دې نه مخکې ما په برق باندې هم ویډیو جوړه کړې ده، ما په اس ټي سي باندې هم جوړه کړې ده. ډېرو ملګرو ما ته میسیجونه کړي دي چې موږ به خپل ټیکمو اپلیکیشن نه پاکستانی نمبر ته ایزولوټ څنګه کوو، که هغه ټلینار وي، زونګ وي، یوفون وي یا جیز وي. ټولو نمبرو ته تاسو بالکل په اسانه باندې ایزولوټ کولی شئ. او دې کې د مزې خبره دا ده چې دې کې به تاسو ته پاکستانی کومه کرنسي چې د هغه به تاسو ته شو کړي. مطلب تاسو 100 روپۍ لیږئ، 200 لیږئ، 300 لیږئ. نو ټولو کې اول دا پیج ځان سره لایک کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ، چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم ټیکمو اپلیکیشن چې دی دا به موږ اوپن کړو. ټیک ده، ټیکمو اپلیکیشن چې کله تاسو اوپن کوئ نو بیا به تاسو خپل کوم پاسورډ چې دی هغه به ورکړئ. تاسو اپلیکیشن چې دی هغه به اوپن شي. نو اوس به تاسو راشئ د منځ کې تاسو ښکاري موبایل ریچارج، دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو دا تاسو ښکاري، دې کې به تاسو مختلف کنټري تاسو ته راکړي. که تاسو افغانستان ته لیږئ یا پاکستان ته لیږئ نو دې بره سرچ بار کې به تاسو سرچ کړئ پاکستان. دا پاکستان راغی، دې باندې به کلیک کړئ او دلته سرچ کانټیکټ، دې سرچ کانټیکټ باندې به کلیک کړئ. دلته خپل کوم موبایل نمبر چې دی هغه به ورکړئ. دې باندې ما کلیک کړ نو دا موبایل نمبر پکې ما ورکړ. اوس په زه کنټینیو باندې کلیک کوم. دې کنټینیو باندې چې ما کله کلیک کړ نو دا تاسو ښکاري اټومیټک ورسره راغی جیس پاکستان. دې کې تاسو ټلینار ته لیږئ، که یوفون ته لیږئ، که زونګ ته لیږئ او که جیس ته لیږئ. هغه نمبر چې دی هغه به سلیکټ کړئ. ټیک ده، نو زه جیس ته لیږم. بیا به دلته لاندې یو شارټ نوم ورکړئ. تاسو چې هر څنګه نوم ورکړئ څه مسله نشته. ټیک ده، دا تاسو ګورئ زه پکې خپل نوم ورکړم. خپل نوم چې کله ما ورکړ نو بیا تاسو ته لاندې ښکاري ویو پلان، دې باندې به کلیک کړئ. چې ما کله کلیک کړ نو دا تاسو ښکاري تاسو څومره روپۍ لیږئ، مطلب 100 پاکستانۍ لیږئ، 110 لیږئ، 120 لیږئ. د 100 روپو نه واخله تر 5000 روپو پورې تاسو لیږلی شئ. ټیک ده، مطلب زه 100 روپۍ لیږم، دې باندې به زه کلیک کوم. دې باندې چې ما کله کلیک کړ نو دا تاسو ښکاري دلته به تاسو ته مکمل ډیټیل راکړي. یو کته کنفرم شي، دې باندې به کلیک کړئ. تاسو نمبر ته چې دی هغې ته به ایزولوټ وشي. نو دغه طریقې سره د پاکستان نمبر ته تاسو ایزولوټ ښه په اسانه کولی شئ، که هغه جیز وي، یوفون وي، ټلینار وي یا زونګ وي. د دغه شانتې ویډیوګانې دپاره زموږ دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ او که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. د نوي ویډیو دپاره موږ لره که اجازت د لوی الله په امان.